او که په دې باندې زموږ معاشره پوه شوه نو که هغه ساینس وي که هغه سوشل ساینسز وي که هغه آرټس وي که هغه سیاست وي نو دې کې به ډېر امپرومنټ راشي. خو لکه موږ د اویو کالو نه ګورو او هر سړی د پریزیډنټ نه واخلی تر یو غریب سړي پورې چې هغه عام کس په ډیفینیشن پوره کېږي هغه وایي دا سیسټم ښه نه دی. نو دا سیسټم به څوک به اواز اوچتوي او څوک به دا سیسټم ټیک کوي. او فار ایگزامپل چې تاسو سره داسې یوه خبرې چې زما شاګردان او یا زموږ د معاشرې ماشومان یې واوري او هغې پې خپل لایف لاین ته راوستی شي نو دا څوک به کوي او څنګه مونږ لکه څه چلو کو چې دا پازیټیو طرف ته مونږ لاړ شو. اصل کې ډېرې مسلې دا دي چې موږ سوسایټي کوم میک اپ ته که نه او دې کې چې کوم موږ immediate family هغې کې چې موږ کوم ټریننګ تربیت کوو که نه ماشومانو هغه بیسیکلی هغه په دې حق وچېږي چې هغه نفرت هغه زیاته کوي او دا ډیفرنسز یو بل نه یو ریالټي دا خبرې زده کړه مه کوه خو ډېرې نمبرې والا. بله خبر دا ده چې ډیکټیشن ورکو مونږ مطلب هغه ته ماشومان ته به ډاکټر جوړې خامخا ته پلا بلکې دلته خو دا هغه ده ایون پلاني زوی خو ډاکټر سو ما زوی به ولې نه کېږي هغه انجینیر سو ما نه به خامخا که شوق یې کړي. تاسو ته اگزامپل دلته یو موږ سره په دې فاسټ انډسټري کې یو پنجاب والا کس و نو هغه الکټریکل انجینیرینګ کې خو ډېر مطلب شوق یې نه و بس خو پلان مور چې کړی و دلته نو ډېر بس دی نو پرفارمنس ډېر پور و اخر کې پرېښود منځ کې لاړی لاهور ته NCA نه ده نیشنل سنټر اف آرټس ته که چې کالج هلته خو بیا موږ شاته ورغلې چې والته خو دا ډېر ښه outstanding performance او ډېر هغه ده. اوس خبره ده چې هغه اپټیچیوډ هغه و موږ یې په ویله انجینیرینګ نو خبره دا ده چې موږ ورته ماشومان ته سپیس اپټیچیوډ اورینټډ ایجوکیشن پکار اپټیچیوډ مطلب دا لږ ته یو ماحول لاکې نوټ کم طرف ته زیاته کوي بیا هغه چې موږ ورته ډیکټیشن ورکوو چې منه ته به خامخا یې ته به خامخا ډاکټر آگے نکی اوس ګوره دلته ډېر ښه دي ډاکټري به وکړي بیا به لاړې CSS به وکړي شته اوس هم بیوروکریټس کې ډېر شته نو بیا دا ډاکټري دا د ولې د چا سیټ خراب کړي بل دا دی چې دا چلو 5 کاله دې وکړه دا په دې سره په بل کې کړي چې دا ویسټیج اپورچونټیز دي او که صرف ته په دې خوشاله چې ته ځان سره ډاکټر ولیکې دا تاسو आर्मी वाले दी कैप्टन ब्यूरोक्रेसी की बड़ी जान तक कैप्टन लिखी रिटायर वसी अल्लाह ने वाला कैप्टन ना जमुंगा साइंस फाउंडेशन जो पाकिस्तान काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के दा से वहदेदारान स्टा चला कमुंगा एक्सपेक्ट को जो पक्का जगह आउटस्टैंडिंग साइंटिस्ट है ना वहां वैसे नहीं असल के वो फोकस अब एप्टीट्यूड या ना هغه بس یو مجبوري نو دا د ایشیال کلچر کې د تانهدارۍ دا فکر کې دی لکه موږ هر سړی تانهدار کېدل غواړو که نه نو په کلي ولس کې هم یو ایجوکیټډ سړی یو تکړه سړی چې دی نو د هغه تول په دې کېږي چې څومره خلک د ده نه یېرېږي که نه دا د یېرولو دا کلچر دا اصل کې دا یېرولو کلچر ولې ده هر سړی انسیکیور فیل کوي نو هغه وایي چې په دې طریقې به خپل سیکیور کړم تاسو یا اوس نن سبا ورو دا چې ایجوکیشن دی کوي او مخکې به دا سړي دا چې ما ډېر بچي غزه مضبوط ځوانان ډېري هغه به فیملي کې مې کسان یې به لکه چې هغه کم کې سوچ وکړه نه هغه شی نو دا وجه نه دا ده چې دا موږ کوم شروع نه ایون
بچپن نه دا شی په موږ ذهن کې خلکو کې چې نو هغه بغیر ډیولپمنٹ هغه څه کیږي کنه بالکل کدا بیا په دینه کم بل ټیک نه او یو نیگیټیو مقابله جوړه کړی نو دا شی بیا تا ته ما چې مخکې دا خبره کوله دا ملټیپل پرسنالټیز موږ چې پورې سنگل پرسنالټي نه یو کنه ته پورې موږ ترقی نشو کولای موږ لیکن دروغجن یو موږ مله دا بدلو خپل پوزیشن بدلو تاسو سره مزه خبره کوم به اکثر وڅ بل خبره لکه استاد هم دا ریچا شاګرد ته نه وي چې سبق مال نه راځي دغه څه په معاشره کې پلار کې دی نو یو تاسو ته مثال ولا خبره کوم ما یو موږ سره یو ټیچر وو نو چې ټاپک تاسو ما ناسه وکړه خاجي نو ماته راځه نو سټوډنټان ناس کې راځي دا ټاپک ډیسکس کو نو نه ماته به بیل بل سټوډنټان سره نه کېږي اوس خبره ده چې تا اول دا شی اکسپټ کې چې دا شی ماته نه راځي بیا به ته نه کوي ته مله ډېر وچې دي که نه او کې مسله دا وي تاسو ځکه نه کوي خلک وایي چې دلته خو دا معمولي شی نه ورځي دی کې به زه استاد یاد کړم دا صادق بھائی ناست دی ډاکټر محمد یار خان هغه به موږ ته میتھمیټیکل میتھډز اف فزکس ټیچ کړو نو یو ورځ کې ما تپوس وکړو نو ما ته ویل دا پرېږده نو ما ورته ویل ښه لږ تنګ مې کوو خو بیا راته ویل دا پرېږده نو ما پرېښودو نو چې سبا راغی نو په کلاس کې وویل وی دا ماله پرون نه راته وی زه چې کور ته لاړم وی دا ما بیا وکړو نو وی ما سوچ وکړو چې یاره که دا ما ونه ښو نو دوی ته به دا څوک ښایي نو وی ما دوباره دا زده کړو تاسو ته مې ووایي نو ما ورته ویل ما په هم سوچ کړی وی تا بیا څه سوچ کړی ما دا سوچ کړی چې ما دا سوال راشي کله زه وړو ته سبق ښیم ما زه به ورته وایم چې زموږ استاد وایي چې دا پرېږده نو دا ایگزیکټلی او نن زه هغه په یو ښو ټکو کې یادوم چې هغه دا کنفیوژن وکړه چې دا ماله نه راځي او زه کور ته ځم چې زده کړم او بیا راشم تا ته وښیم نو دا خو څه بده خبره نه ده زموږ سبا سټوډنټانو ته دا وایي چې په ډېرو ټاپکس کې داسې تاسو نالج موږ نه زیاتي بلکل چې تاسو واړه په انټرنیټ کې باندې ګورو موږ په وخت چې کله موږ انجینیرینګ کوو نو کتابونه بنول هغه برټش کونسل نه بمو بالکل کتابونه کول لایبرری ولته او دا خو بیا وروسته بوټو وخت کې دا نیشنل ساینس فاونډیشن هغه چې کوم نیشنل بک فاونډیشن بیا دا کتابونه نو دا شی کو دی وخت کې بدانو مخکې با فوټو سټیټ نو نو هم لیکلو ایون پلاټینګ مو مونږ په ګوتو کوو کمپیوټرایز نو تاسو کار د چې تاسو یو ټاپک کې په باندې سره خپل یو کې کلاس کې تاسو بلکې او کو نو خبره داسته چې دا غچ د کنه دا لرنینګ او دا شی دا اینسټاین باندې یو خبره ده اینسټاین چې تما وکړو اینسټاین کومه دا باندې کړه theory of relativity او د باندې چې کار کو کچا کو کدا gravitational لگا whatever کوم یو نو اې د لپاره چې کوم قسم میتھمیټکس ضرورت وکړه د ایڈوانس نو he spent 10 years learning that mathematics first د پاسه او د یو بل چوک هغه نو معنی څه هغه لکه هغه میتھمیټکس هغه کنه هغه به سره دا ټول دا راکول دا مطلب اوس موږ خو وایو چې هر څه انسان په خپل کړی دي بالکل په دې کې ټیم ورک او چې هغه انیشیټ کړی دی او شاید نو ما بابا یو کې کتل زه به خپل سپروایزر سره کېناستم فار ایگزامپل په سترانشیم نیوبیټ باندې زه کار کوم هغه به زه ټلیفون راواغستو بل پروفیسر ته به ټلیفون وکړو یاره د دې سترانشیم نیوبیټ او د دې دغه ټایټینیم د دې سالبیلیټي لیمټ څه دی نو چې بیا به یو خبر شو یاره دا پلانې پروفیسر پې پوهېږي یاره د دې میلټینګ پوینټ څه دی که نه نو هغې په دا یو کلیکټیو ایفرټ و
او په هغې باندې به دې ټایم نه ضایع کوو چې په یو یو ټکي پسې وګرځي، خو د ریلیونټ ایکسپرټ نه به یې تپوس وکړو او دا بده خبره نه شو ګڼلی. زمونږ په معاشره کې لکه د دې ملامتیا نه چې زه دومره لوی پروفیسر یم او ما له څه نه راځي، نو دا ډېره د شرم خبره ده. حالانکې دا تاسو چې وختي کومه خبره وکړه چې سړی انسان دومره زده کړه وکړي چې د خپل اګنورنس هغه فیلینګ ورته شروع شي، نو د دې مطلب دا دی چې دی بس رایټ ډایرکشن. بالکل.